د مشروطه خواهانو څپې د یوې اغیزمنې سیاسي مفکورې په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته واردې شوې. امان الله خان په لومړي اقدام کې په یو لیک کې له برطانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برطانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برطانیې له حکومت نه د خپل لیک د ځواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازي امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړي اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیې د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېیمې جګړې وښوده چې اماني دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډه مالي زیان ولید او شاوخوا 240 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماتانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په ثبتېدو پای ته ورسېدل. وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه، کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پاچا شو، لومړی کار د اساسي اصولو په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم و. نو کله چې یو پاچا په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښیي چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي. این نشان میده که خود پادشاه اما صلاحیت‌های خود محدود میسازه. در واقع میتونیم بگوییم که نخستین قانون په وخت کې ویلی شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و. ترک‌ها بودن. کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام یې په لومړي سر کې په بشپړه توګه مطلقه شاهي و. که څه هم سلطنت ډېر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای. شاه امان الله او محمود طرزي د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې امله خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله. زه داسې فکر کوم سره دی چې د طرزي نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزي او امان الله خان یو شخصیت ده. از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله می دا قوانین د شاه امان الله خان د خسر محمود طرزي په وسیله منځته راغلل او په غالب ګمان د قوانینو په تصویب کې ترکانو لاس درلود. امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی، امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ. قدم اول از معارف شروع کړ. اول همه خبر لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي. آزاد نمی باشه. When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the که د امان الله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقي اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی و. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې. د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلې چې دغه قوانین نوی لید ولري. د معادنو استخراج
په عصري توګه باندې البته د 100 کالو مخکې عصري توګه په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي دې څخه لا ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و. اوس غوندې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر 190 یو 180 ته رسېږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد. اعلیحضرت امان الله خان امان الله خان چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسی بندی نه درلود. امان الله خان پادشاهی بود که یک زندانی سیاسی نداشت. د غلامۍ لغوه کول د مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو. دوم کاری که کرد خشونت و دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوو جوړ کړ. وطن ما زندگی میکرد. د وقت امیر عبدالرحمن خان وقتی که د هزارجات کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمه ییزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړو، لښکرکشي پکې وشوه. هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ. اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد. د اصلاحاتو راوستل کولی شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي.